که غواړئ چې د الله سره د مینه پیدا سي او الله تا سره مینه وکړي، دا یو آیت مبارک دی، هغه در سره واوره. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله فرمایي و نبی علیه السلام ته د بندګانانو ته ووایه که چیرې تاسې الله سره مینه کول غواړئ نو زما اتباع وکړئ. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای بندګانو ته څه وویل خپل امت ته چې الله فرمایي که چیرې ته ما سره مینه کوئ، ما سره محبت کوئ، نو زما د دې رسول اتباع وکړئ، د دې پر لاره باندې ولاړ شئ. کوم څوک چې د رسول اتباع وکړي الله دوه انعام ورکوي. یو خو الله هغه ته خپله مینه ور نصیب کوي، خپله الله ورسره مینه زیاتوي، الله ورسره محبت کوي. دویم انعام ویغفر لکم ذنوبکم، الله وایي خالی دا نه چې زه به زما مینه به تاسو ته نصیب سي، بلکې دویم انعام هم زه په تاسو باندې کوم چې هغه ستاسې ګناوې زه در معاف کوم، ستاسو بخشش کوم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاره تلل، د هغه اتباع کول، د هغه سنت مبارک په خپل بدن کې جاری کول، د رسول الله تعلیمات باندې عمل کول، دا په حقیقت کې د الله سره مینه کول دي. ځکه د دې شي ګواهي الله ورکوي په قرآن کې چې کم څوک چې د رسول اتباع کوي، د رسول پر لاره ځي، نو هغه په حقیقت کې د الله سره مینه لري، هغه په حقیقت کې د الله سره محبت لري، او الله د هغه کس سره محبت او مینه لري کم څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې عمل کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تعلیمات باندې عمل کوي. نو خامخا د نن څخه یو داسې سنت چې تا ته اسانه وي هغه باندې عمل کول د نن څخه جاری کړه ان شاء الله.